د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو یو شمېر مخالفین نن غونډه لري. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د روسیې په کوربهتوب یوه غونډه جوړه کړې چې ټول پکې د جبهه مقاومت غړي او د طالبانو مخالفین دي. په هغه غونډه کې دوی راغونډ شوي او بحثونه یې هم کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهې یو غړی فضل احمد مانوي ویلي چې دا غونډې د روسیې د عدالت ګوند په کوربهتوب محقق او ځینو نورو څیرو په ګډون ترسره کیږي. د غونډې ډېر نور ګډونوال د احمد مسعود نږدې پلویان ښودل شوي او د طالبانو د نورو مخالفو لوریو استازي پکې نه لیدل کیږي. ویل کیږي چې غونډې ته د نورو څیرو د نه ورتلو اصلي دلیل د احمد مسعود له مشرۍ سره د هغوی مخالفت و. د معنوي د معلوماتو له مخې دوی په نننۍ غونډه کې د طالبانو خلاف د سیاسي او نظامي مخالفت پر اړتیا سره بحث او خبرې کړي. یو شمېر شنونکي باور لري چې د سیمې او نړۍ قدرتونه د طالبانو او دوی د مخالفانو سره د خپلو اړیکو د توازن ساتلو لپاره هممهاله دواړو خواوو پلي او د اړتیا په صورت کې د خپلو نیابتي موخو لپاره کاروي. په وروستیو کې روسیه کې د امله چې طالبان بیا لویدیځو هیوادونو ته نږدې شوي ښکاري د دوی مخالف سمني دریځونه لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.